د انسان په بدن کې 4 یا 6 لیټره وینه ده. که چیرې ستاسو څخه 33% وینه ولاړه سي نو تاسو ته ډیر تاوان کوي، او که 50% وینه در څخه ولاړه سي نو د قبر کیندلو خبر وختي لا ورکوي. د دې په اورېدلو بس تاسو روح له خبره سي. په 1988 کې د 15 کالو ایوان لیسټر په تیاری کې تلل. د اسکای ډایوینګ دپاره ایوان یو مسلکي اسکای جمپر وو چې 800 د جمپ وهلو تجربه یې درلودل، او هغه غوښتل چې دا واري د اسکای جمپ وهلو په وخت کې د ملګرو څخه عکسونه او ویډیو وکړي، او هغه ډیر خوشاله وو ځکه چې د غوښتل چې په هوا کې د خپل ملګرو څخه ویډیو وکړي، او هغه د هر وخت پر رقم د غورځیدل لپاره آماده سو. نو ټول وغورځیدل، او کله چې فراشوت وخت راغلی چې ایوان رسی ته لاس کی نو هغه فراشوت نو راخست. د هغه فراشوت ډیر سوی وو. تر دې وروسته چې هغه کم سوچ کړی دی موږ نه خبر. د ویډیو کول په خوشحالي کې د هغه فراشوت ډیر سوی وو. د 1.5 فیټ لوړ څخه د غورځیدو په وخت کې 2.5 کیلومتره په تیزوالي سره پر مځکه باندې ومشتي.